عوامي نیشنل پارټي خود روز اول نه دا خبره کوي چې امن غواړو صحیح بابا صاحب په دغه کې پوښتنه کومه تاسو ویل چې ټوپک هم چلی ها نه تاسو ویل چې ټوپک هم چلی اسلحه هم چلی جهاز هم چلی ټینک هم چلی دا کسان د څوک د ټریننګ څوک ورکوي د دې سره اسلحه د کم ځای راځي د دې د ذهن څوک جوړوي د ټارګټ څوک ورکوي چې دغه سړی به وجنې په پښتنو څو په یو ماشين باندې دومره خلک نه وجلې کېږي دا بیا څوک دي او کنه دا څوک دي کنه دا میډیا ذمہواری ده درجه کې په سر پراته دي او دا میډیا تخکاری دا چا تخکاری دا ټولي دنیا تخکاری خو هیڅ څوک نشي ویل بیا مونږ ته وایي تی وایا ولستان ته تاسو کوم چې د پښتو وطن کې مونږ یو بل نه پیژنو په ذاتی ټوپک باندې 15 کال ریاست سره څوک جنگیدای شي د افغانستان کې کته وګوري یا په پاکستان کې د اسوره مونږ چې پښتانه یو یا د اسوره خلک یو مونږ دوره زور په ذاتی ټوپک کې نه وینو چې هغه د 15 کال ریاست سره وجنګي اوس دا څوک دي دا ذمہواری خو د ریاست ته چې ریاست دی ولسته وای چې 15 کال وشو موږ د خلکو سره جنگیږو خو دا خلک موږ ختم نکړې شو نو دا خو د ریاست دلته 1500 انټيليجنس ایجنسي نه دي په صوبه کې وګوره آی بي دا سپیشل برانچ ته مرکز کې وګوره د هر ادارې وګوره چې انټيليجنس ادارې دي شوبې دي نو دا ټول دنیا ته پته لري دا څوک دي لکه اوس مثال ته دي لکه دا داسې سوال مثال تاسو کوي کنه خو بیا دا معلومه ده هغه د پښتو خبره چې یو ماشوم وي دادا ته وی چې دادا غل راغی غل یغه دادا وته وی چې بچي کو مور دی وسره ملګری نه خدای به خیر کی کنه چې خدای په 15 کال کې خیر نه کوي نو تم پښتوني دا څوک کوي بیا صحیح بابا کور خلک دی کنه